أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. دا الله رب العالمین په دې خپل بندګانو باندې احسانات دغه ته انتها نشته لري. مونږ ته د نیکو اعمالو بوخرا کوي که یو عمل د سیوی چې هغه زمونږ د وس نه بار وي، اگر چې هغه نفلی عمل وي او نفلی عبادت وي خو چې ثواب پکې ډیر وي او زمونږ د وس نه بار وي، دای په بدل کې الله مونږ لا بل یو نیک عمل آسان مقرر کړی چې داغي ثواب مونږ لاندې کولای شي. زمونږ نن د دې موضوع عنوان دی فضائل الاعمال الصالحه، د نیکو اعمالو بدل. یو نیک عمل له زینه شم کوله داغي په زبانه بل آسان عمل مو تعالی مقرر کړی دی. اوس کچرته د سی وی چې دا یو نیک عمل دا بسر بیو ته نه دا کولای چې چا په وسوي او نور نه دا نشوي دا کولای، بیا خلک ډیر خیر نه محروم کیده. داغي مونږ یو څو مثالونه ذکر کول تا اگر چې هغه ډیر زیات دي، صرف د موقع په مناسبت با یو څو بیان کوو. یو دا ده بعضی اسکار دي چې داغي اسکار په وجه باندې د ډیرو اسکار ثواب ملایوي. لکه یو روایت مسلم کې راغلی دی، نبی صلی الله علیه وسلم هغه سحر مانځته وته او خپل بیبي جویریه رضی الله عنها داغي په کور کې و نو سحر مانځته وته. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم لاړ مانځلا نو دیم ال تمنځو کو بیا ناس توا ذکر کا اسکار کول او ډیر اسکار وکړو. نبی صلی الله علیه وسلم بچ کله بیرته واپس راتو نو نور برا ختلې نور درا خطی پوری باغ مسجد کې ناسو بیرته چې کله راغی هغه شانت ناستا و. نبی وتی ویل ته پاکه حالات چې کله زتلې مصطفی نه شانت ناسته هغه ورته ویل او مد الله ذکر کاو. نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل استانه معروستا یو څو کلمې ویل یو څو جملې ک دغه جملې در واغستل شي او ستاره د ټولو اسکار سره وتلې شي او پترنیش دا یو تل کمی دی ولدا کلمات سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه. وردا صرف یو 15 سکند پکې لګي او دا د کلمات چې تا د مانځنه روستا د وردا خاطه پوری څومره اسکار ویری داغه نه دا بهتر. یو سړی دی هغه سره ټیم نشته د اسکارو بیمار دی یا بل څه عذر دی، پس دا اسکار چې وی سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته دا بزر ټول ذکر په ځای باندې قایبی. دا ګور بدل مونږ ته لو مقرر کړ د نبی په واسطه باندې د عمل صالح. دویم دا حج دار چې وسم نه رسیږي چې حج وکي او خلک کوی چې د حج ثواب مونږ ته ډیر ملاوي شي، نو ځنې خلک بدسي چې هغه به د حج وس نه لري، پیسې به سره نه یا بل څه سره به وتا داغي په ځای باندې په رمضان کې عمره وکوي د حج ور ثواب دی. نبی صلی الله علیه وسلم یې زنانه طویل د انصارنا داغي نوم ام سنانو داغي خاونم حج لته او زم حج لته هغه تی ویل تا ولې زم سره حج ونه کوي. هغه وته یا رسول الله یو سور لیول پاغي باندې زما خاون لاړ زما زی په لاړ او نور زمونږ وسره سیدا افا. نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې کله رمضان راغی نو پر رمضان کې عمره وکا، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. ځکه عمره پر رمضان کې دا دغه حج سره برابر ده چې کوم زما سره وشي. حج مو کې او د نبی سره مو کې بیا دومره ثواب ته ملایږي. دا اسانی ورغلاغه چاته چې چا وسته رسیږي د حج په پر رمضان کې عمره او د حج ور ثواب ته ملاوي شي. دې معنا بدانې غوري چې یو سړی د حج کوي بالکل ساقط نه، حج پتا باندې بلازمي فرض وی چې کله د وسو شو چې وسته نشته له ثواب د حج ملاويږي د عمره کول پر رمضان کې. دا مونږ ته یو بل بدل د عمل صالح هغه مقرر کړي شي. دارنګي یو سړی د مالدار نه دی
مال سره نشته نو د صدقات هډي زیات ثواب دی ډیر زیات اجر دی صدقات کم چې مالدار خلک وي دای د پاره دا یو غټه موقع ده چې هغه وس په خپل مال باندې خپل الله خوشاله کی او آخرت ته ځان لګټو کی خپل مصیبتونه خپل مشکلات دا د دفقي پر صدقات باندې قرآن کې الله ویلي صدقې کوي تاسو صدقې کوي نو یکفر عنکم من سیئاتکم الله بستاسنا ګناونه معاف کی او مصیبتونه هم ختم کی د مصیبتونو علاج اصل کې کی په صدقات باندې په یو سړی غریب ته صدقه وسی نه کیږي نه داغه د پاره هم شریعت موږ ته ذکر خو له خاص قسم ذکر لري صحابه کرام رال صحیح بخاری او صحیح مسلم کی حدیث صحابه کرام رال فقراء مهاجرین وریا رسول الله ذهب اهل الدثور ویول مالدار خلقم څه شی ویول بل اجور اجرونه ویول ثوابونه ویول هغه څنګه مالدار خلق اجرونه ویول هغه یصلون کما نصلي منذ لك څنګه چې موږ منځونه کوو ويصومون كما نصوم هغه روزي نشي لکه څنګه چې موږ روزي نشو حجنم کوي واغي صدقې کې مالونه وسشتره او موږ صدقې نشو کولای موږ سمال نشتره نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل زتا څه تاسو عمل نه خیم چې تاسو کله او کوي نو داغي دغه صدقې کوونکو خلکو داغي اجرونه وتا سلام دي کوي هغه بلان دي کې کوم خلک شي هغه روستره نو تاسو به مخ کې شي هغه ویل نو خو وراته ویل تاسو چې کله مونږ کې فرضي مونږ سبحان الله درې درش کرته وي الحمدلله درې درش کرته وي الله اکبر څلور درش کرته وي ایو روایت کې الله اکبر درې درش کرته وي او لا اله الا الله سره په اخره کې وي تاسو به د مخ کو خلقو دغه اجرونه بلان دي کې دا صدقه والا دغه اجرونه بلان دي کې ګور په دې ذکر باندې دا مانځه درس سبحان الله الحمدلله الله اکبر زدمر ګرام کارخونه دی کنه په دې باندې موږ د صدقات والا د خیراتونو والا د زکاتونو والا د ثوابونو پلان دي کولې دا موږ ته بدل ملاو شو د عمل صالح دارنګي د زنانو د پاره الله ذکر کړی دي او د نارینو د پاره هم دي لکه بل یو عمل هغه سره jihad یو بهترین عمل دی یو افضل ترین عمل دی څو برابرې بل څه شتم نه خاص لیکن یو سړی دی هغه تر jihad موقع نه ملاويږي دای د پاره شریعت د مور او پلار خدمت ګرځولې یو صحابي راغی یا رسول الله ز jihad کوم سره بل احي الوالداك استمر پلار ژوند دي هغه ول او ول اذهب ففيهما فجاهد لا شدای په خدمت کې بس jihad کو د استاد لپاره پوره دی ویل چې کله مور او پلار ستا محتاج دي د خدمت یې څوک نشته دي او د jihad لپاره نور خلک شته jihad فرض کفایه فرض عین نه دي د مور او پلار خدمت کوي دا ستاره لپاره د jihad عمر ثواب لري دارنګه زنانو ویل عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي ما د نبی صلی الله علیه وسلم اجازه طلب کو چې یا رسول الله مونږ ته اجازه وکړه jihad کولو کې ډېر غټ ثوابونه دي نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایي لکن jihad لا قتال فيه تاسو د لپاره jihad شته چې پای کې جنگ نشته الحج والعمره یو حج دی بل عمره دانو لہذا زنانه کې jihad درشت لې دای لپاره حج او عمره دای په ځای باندې دي وای دا تاسو jihad دی وای دارنګه بل عمل یو سړی د قران نشي زده کولای ذهن کمزور دی یا بل څه تکلیف دی وتا بالکل قران نشي سنشي زده کولای دای لپاره خاص ذکر نبی صلی الله علیه وسلم مقرر کړی یو سړی راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی یا رسول الله انی لا استطيع ان اخذ شيئا من القران یا رسول الله طاقت تلون چې د قران نه زده کما نو ما ته څه وخه او فعلمني ما يجزئني ما توخه هغه څه چې زما د پاره کافي کی نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایلی وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله آسان دغه هغه سره سوی یا رسول الله هذا لله دا خدای الله شزه دا ټول صفاتونه بیان کړل دا تسبیحات نو فمالي زما شیش ما ته ملاوي ورته اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني دا کلمات بيوا یا الله ما ته معفو وکا یا الله ما رحم وکا ما ته بخنه وکا ما ته رزق راک ما ته هدایت وکا
سړی روان شو لاسونه داسې نیولي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اما هذا فقد ملأ يديه خيرا یا دا روایت دی اما هذا فقد ملأ يديه من الخير دې سړی د خیر نخپل لاسونه ډک لوي اوس قران چاته نه یادېږي وته بالکل ذهن کمزور دا کلمات ته وخیوه تو قران ور ثواب وته ملوي مسند احمد کی دا روایت هم ده دا رنګ بل عمل شریعت خداوي چې ټول عمر روزه کدا نه ټول عمر روزه نیول خو شریعت منع کړی دی لیکن ثواب بیان کړی دی یو ورځ روزه کیږي او بل ورځ بوزه کیږي دا داوود علیه السلام روزه ده وای کدا نشي کولای رمضان چې کله تیر شو شپږ ورځې پسې ودیسا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصيام الدهر چا چې د رمضان روزه هغه ونی ولا به پسې د شوال شپږ ورځې ور پسې کلی دا د سیلګه چټول عمر روزه وګوره د غړ عمر روزه نیول دا مشکل دی ډېر ګران کار دی شریعت څومره آسان د فارم پر کړی دی شپږ ورځې د شوال نه ونیسه بدا د سیلګه چټول عمر ته روزه داري بل عمل غلامان آزادول څومره عظیم ثواب دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې غلام آزاد ک نو د دې سړی د دې غلام د هر یو اندام په وس کې به الله د هر یو اندام د جهنم نه خلاصي حتی فرجه بفرجه تر دې چې شرمګاه په مقابل کې الله د جهنم نه خلاصي چې غلام آزادای تمر عظیم ثواب دی وس غلامان شتم نو دی وخت کې غلامان شتم نه کړه زمون وسم نه رسیږي ځکه یو غلام چې تاسو زاده خدای به تقریبا لکونو نه کروڑ روپۍ قیمت د انسان اور رټ قیمت دی موږ ته نبی صلی الله علیه وسلم یو عمل خی تاسو په کې ډیر شی غلامان آزاد ولې شي حدیث ته بخاری مسلم کې راغلی دی څوک چې سبا مازن روستا یعنی سبا پټیم کې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا کومه ذکر نه دعا ذکر دی لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا سل کرت چاوي مونږ سستی کوو کنه سل کرت پدی باندې زیات ولګي پاوسا دی په ولګي لس منټ دی په ولګي پدی باندې نیمه ګنټه دی په ولګي دا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير سل کرت کو چاجس سبا کیویلو نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمای كانت له 11 رقاب دار پار د لس غلامانو د آزادولو پر ثواب لري لس غلامان دي چې آزاد کړي یو نه لس غلامان د کروڑونو نه اربونو روپو مالک شي لس غلامان باندې آزاد کړي دومره ثواب وكتبت له 100 حسنه صلی کی بدل الله ولکی صلی کی بدل انسان لپاره ولیکل شي ومحيت عنه 100 سیئه او صل ګناونه بوتا الله معاف کی وكانت له حرز من الشیطان حتى يمسيه او د لپاره به شیطان نه حفاظت مشي اسمرا صاحب منه در پیغام سار پټیم کیو اتا تدلس غلامان ور ثواب ملوي بل یو سړی دی د تهجد وسره لري تهجد نشي کولای نفلی روزه نشي نیولای د ورځې نه تهجد کولای شي تهجد خاصیم ثواب دی دا خود نیکانو خلقو عادت دی علیکم بقیام الليل فانها دأب الصالحین قبلكم لازم دی پتا سبحان قیام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم دا د نیکانو خلقو دغه عادت ته چې تاسو نه مخکیو کانوا قليلا من الليل ما يهجعون جنتیانو په صفت کې الله فرمایي دی به شپې ډېر کم ود کېدل وبالاسحار يستغفرون د پېشمنی په ټیم کې دی استغفار وکړو والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما مومنان اخر دې چغیش پته رې د خپل رب لپاره په سجده کې په قیام کې څومره عظیم ثواب دی دا رنګ روزم دا لیکن یو سړی دې هغه د تهجد طاقت لري او دا رنګ دا ورځې د روزي د نفل روزي طاقت لري دای د لپاره یو بهترین عمل خیسته اخلاق اختیار کا د تهجد گزار او دا رنګ د روزي ثواب ورته ملاوي شي امام ابو داود حدیث نقل کړي صحیح حدیث نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان المؤمن لا یدرک
بحسن خلقه درجة الصائم القائم. مؤمن چې دی دا په خسته اخلاق سره د خسته اخلاق په وجه باندې دا د روزدار او د تهجد گزار درجه موندلی شي. اخلاق د خسته کا خلخي استعمالوا خلق لمین ورکا خلق له الفت ورکا محبت خلق له ورکا په نه خبره خلق مراټا ځنه په خو مو جوړو چې سرستانه متنفر کی یو څوک د خواته کینیم نه. او دا حدیث تاسو یاد لرئ مون بار بار بیان کړی دی ان شر الناس عذابا يوم القيامه بعضو ان شر الناس عذاب يوم القيامه من تركه الناس اتقاء فحشه شدید ترین عذاب ورځ قیامت دا خلکو دی چې خلکو دی پر خودلې د وجه د پوچی وینا نه چې خوري خراب ده وسو کو تفاته کینې نه رسړې بي عزت کوي په چې دې په یو لار باندې خلک تدارات بدلی. دا سي اخلاق والجی دا د لام بدی شي او د خلکو بدی شي وره نو خسته اخلاق په وجه باندې فرایض دی ادا کوي چې اخلاق د خسری د تهجد او دارنګه دا روزي دغه ثواب ته ملاوي دی شي. بل یو عمل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا یو عمل متخذل چې پای کې د روزي دارنګه د قیام الليل او د صدقې دا به بل عمل دی. روزه قیام الليل صدقه د دې درې واړو منتبه کې اجر ملاويږي ثواب کې منتبه دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الا اخبركم بافضل من درجه الصائم من درجه الصلاه والصيام والصدقه. درې خبرې دي منځ روزه او صدقه د دې ثواب دا د دې تاسو بهترین شی ونه هغه ویل یا رسول الله دا یو عمل چې هغه د نفلی منځ نه بهتري صدقې نه بهتري د روزې نه بهتري یا رسول الله وراته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اصلاح ذات البین دو کسان میں کی صلح کول دو کسان میں کی صلح کول دار دې ارتن بهتر او بیا دا وی وره وفساد ذات البین هي الحالقه د دو کسان میں کی ورانه را وصل دا ګوره خرون کیدا وې زدانه مچګری سر خړی بلکې دا دین خړی ګوره د انسان دین درې کوي دین د انسان جدا کوي چې څو دو کسان میں کی فساد پیدا کوي او فساد پس پیدا کی پدې چغل خورو باندې وړل را وړل پدې باندې ډیر خلک دسی پدې خبراړو پوي نشي سړي بودا دیو خبر بل لوړی غلط انداز باندې پیش کړي د دې لپاره چې دی دا وراونه نورم سیوا شي نورم دې مې کی فساد پیدا شي نو دا الحالقه دا دین خرید انسان ګوري دین بالکل ختمي دی انسان منګه کله کله فساد پوي نشو خپل دین خرابولې رضانا خیال کوي سمارو دا نبی دې سما خبر خو نه دا یو خبره ته چا ترسه تل اول دې خبره انداز ته وګوره چې په دې خبره بر دې دواړو کسانو مینس کې ورانه سمر پیدا کی لول خو خبره اندازې ته وګوره چې ورانه پیدا کېدل او تا ورسول دغه باوجود نزان دین وخراو دین دې ځان ختم کو اسب مخکته پورته کیو اسب مخکته پورته کیو روزي او موږ سوتي راوته مو کو دا یو بل عمل نبی صلی الله علیه وسلم ته خودل دي نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمای یصبح علی کل سلام احدکم صدقه ار یو تن چې سبا کې موږ را پاسو ار یو تن سبا چې موږ را پاسو زمنګ په دې بدن کې 315 جوړونه دي بندونه دي نبی وایي په دې هر یو بند باندې صدقه کول لازم دي هر یو بند باندې صدقه لازم شي دا موږ کو 315 صدقه د ورځې څوک کولای شي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فكل تسبیحه صدقه هر تسبیح صدقه ده هر الحمدلله صدقه ده هر تکبیر لا اله الا الله امر بالمعروف نهی عن المنکر دا ټول صدقې دي په اخر کې وایي ويجزئ من ذلك ركعتان من الضحى ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى د دې ټول په ځای باندې 315 صدقو په ځای باندې 2 رکعاته د ساخ دا کافي کی وګوره څومره ډیر عمل له منګې نشو کولای تمره صدقې مون کولای نشو شریعت مون ته 2 رکعاته وکي 2 رکعاته رساخ نه د تاسو د بار د 315 صدقو په ځای قائم شو ټول ان بندونه دا آزاد او د دې طرف ته تاسو صدقه وکړه
دا د الله رب العالمین عظیم فضل له چې په مونږ باندې کړی دی چې د یو عمل په ځای باندې مونږ ته بل عمل شریعت مقرر کړی دی، یو عمل په ځای باندې بل مونږ ته مقرر کړی دی. دغه شان په رمضان کې وګورئ، زموږ په رمضان کې وګورئ د چا عذر نشته دی. رمضان کې عذر مذر ختم. یو سړی دی هغه کله یو عمل طاقت قدرې بل عمل دی وکي. یو سړی دی مثال په تور باندې هغه وي قیام ول طاقت نه لرنه تلاوت دی کوي، که تلاوت طاقت نه لرنه صدقه دی ورکی، که صدقه نشي کولای ذکر کوا. یو خو کوا کنه یو عمل کنه موږ صرف روزه دي ته یو چې صرف خوراک او اسکاک نه باندې وو اقلا رچته په یو ګټ کې مفراتی وو ته بیا خوبونه مونږه موږ روزه ته یو خوب ته یو. په سعودي عرب کې بعض خلک ډېر عجیب کار شروع کړي. سعودي عرب کې زه ته کله مونږ دا سره روزه دل سره بوله تاسو کوم روزه نيسي ته څوک روزه وي روزي مقصد یې ته خوب کوه. په سعودي عرب کې دا مزدور کار خلک اکثر ته کوي خپکیږي نه دا د خپل اسلام کې بدیږي. سار برا پاتې چې دغه پښمنه وو کی به پرې وځي ود بشي به ماسپخین را پاس ماسپخین به ود شي به مازیګر را پاس چې مازیګر را پاس روزه تیاری وو کی به بټول شپې ویخي او سره روزه د شپې د کله ورځ دی. دا الټا کار دا روزه خو دې د پاره دا چې سړی په کې صحیح باندې کې لږ بسان په تکلیف کې دا چې ټول شپه زه خوونه کوم. ها ټیک ته خو په قیام وکا خو په قیام وکا آرام په ګور کا. دا مطلب نه چې د سار نه بیګا پوری ټول ودشه ار شپې به یې کړل. نه دا طریقه نه زبرلو. یو عمل لخامخه من کو په رمضان کې یو عمل خامخه دا خو په شماري سورې نه خو هغه ورځ دا چې سر تیریږي سړی په ډول پوي کې چې په کوم طریقه باندې تیریږي. ته موږ مرته رواني چې څومره ورځې تیریږي او نومبر تریزي کیږي. تاسو پته شته چې دا رمضان خلک وایي کنه یو بلته یاره چې دا تم رسول سره دا عمر تیریږي بیا روزه را ورسېدله. دا هر سړی د دې قائل له خدا احساس چا کې نشته چې راشه دا وخت زر زر تیرې دوه ورته چې لاس لګي ډکا څلګ نیک عمل پکې وکا چې الله له مخې له ورزو الته ځان سبا موږ رڼا نه وړو کنا دا عشر به تیارو کې پراتی ولته خبر کیم تیارو په آخرت کیم تیارو ورته کې تیار اوی نور پرې دی اسی ذکر دی ملګرو ته ما او ځان سم سوچ کوم چې یا خبر کې خاصابونه پرې دی دا ټول په ورزو کنه ته متفق کې کنه خاصابونه پرې دی خاصابونه نشته ده بل فرض خبر کوم بل فرض خبر کوم عذاب نشته لیکن په دې قبر کې اسست پریوزي التور ایخ کی ساده ته واپس کیو اسی په کې نقشان سترګې غړې دا بر تختې دی او دام دیوال اسی په کې پریوزي قسم دې دین علاوه د دین غړ عذاب بل ماته معلومیږي نه سړي چې سړی پرو دی پکې او دا سترګې پکې سړی غړې دا یوازې پورا ده زمونږ دا تنگ زه دا قبر د دې پر خول کوشش به موږ کو په اعمال باندې چې موږ ته پراخ شي. د لہذا موږ سره موقع ډېر زیاتې زموږ حضور الله ختمي وره وردا کوم اعمال چې ما تاسو بیان کړ په دې کې